بسم الله الرحمن الرحیم. آیا تاسو فکر کړی چې قیامت به کله راځي؟ د قیامت هغه نښې چې لا مخکې ښکاره شوي دي. د قیامت نښې هغه دي چې د دنیا د ختمېدو نه مخکې به راځي. قیامت نښې په دوه ډوله دي، وړې نښې او غټې نښې. نن به زیات تمرکز په هغه نښو باندې وکړو چې لا مخکې ښکاره شوي دي. د علم کمیدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په آخره زمانه کې به علم کم شي. نن سبا ګورو تعلیم شته، خو حقیقي دیني علم کم شوی دی. خلک ډیر معلومات لري، علم لري، خو عمل پرې کم دی. دوهم زنا او بدکاري زیاتېدل. په ټوله نړۍ کې بدکاري زیاته شوې ده. هغه کارونه چې پخوا شرم و اوس عادي ګرځېدلی ده. دا د قیامت له مهمو نښو څخه ده. نن سبا خلک ډېر دروغ وایي، حتی په کوچنیو خبرو کې هم دروغ وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې امانت له منځه ولاړ شي نو قیامت ته په تمه شه. لوړې ودانۍ جوړول. نن سبا ګورو چې هر څوک په لوړ ودانو کې سیالي کوي. په یو مشهور حدیث کې راغلي چې خلک به په لوړو ودانیو کې سیالي کوي. نن مونږ وینو په نړۍ کې تر ټولو لوړې ودانۍ جوړیږي. دا یو روښانه نښه ده. وخت تېرېدل. ډېر خلک وایي چې وخت زر تېرېږي. میاشت د هفتې په شان، هفته د ورځ په شان، کال د میاشت په شان. دا د قیامت د لویو نښو څخه ده. قتل او جګړې زیاتېدل. نن نړۍ له جګړو ډکه ده. قتل، وینه تویېدل ډېر شوي دي. دا حالات مخکې دومره نه وو. موسیقي او فحاشي زیاتېدل. په آخره زمانه کې به موسیقي او فحاشي زیاته شي. په تلویزیونونو کې، په رسنیو کې، په موبایلونو کې فحاشي بیخي زیاته شوې ده. نن سبا وړوکی ماشوم هم د فحاشي عیاشي باندې اخته ده. بېحیایي زیاتېدل. بېحیایي دومره زیاته شوې چې خلک پرې شرم نه کوي. لباس او کالي دا ټول د هندوانو په رقم. د دنیا مینه زیاتېدل. خلک یوازې د پیسو او دنیا فکر کې دي. د آخرت فکر کم شوی ده. دا هم د قیامت له نښو څخه ده. نااهلو ته واک ورکول. واک هغه چاته ورکول چې د هغې علم وړو نه وي، او واک له هغه چا څخه اخیستل چې د هغه د هغه واک وړ وي. دا هم د قیامت له نښو څخه ده. نن سبا موږ وینو کوم کسان چې پوهنتونونه ویلي دي، علم لري، دوی په وظیفو کې نه دي، بس هغه خلک مخکې شوي دي. لوی نښې لا پاتې دي. دجال وتل، د حضرت عیسی علیه السلام راتلل، یاجوج و ماجوج وتل. دا د قیامت لوی نښې دي. دا د قیامت ځینې نښې. انشاء الله په دغو ویډیو کې به د قیامت لوی نښې، د یاجوج و ماجوج وتل، د عیسی علیه السلام راتلل او د دجال وتلو باره کې به ویډیو جوړه کړم تاسو ته، معلومات درکړم. که دا ویډیو مو خوښ شوی وي ویډیو سره لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره یې شریک کړئ.